نامه سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو لیدونکو او زده کوونکو موږ او تاسې په تېره جلسه کې هم په تېر ګردي میز کې لس پوښتنې درلودلې چې نن په 9 ګردي میز کې به موږ هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو. لکه څنګه چې تاسې هم پوهېږئ تاسې ما ته کومنټونه کړي وو په فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې چې په دې پوښتنو ته تاسې ځوابونه ورکړي وو. زه هماغه ځوابونه له تاسو سره شریکوم او که چېرته یې کومه ستونزه درلودله بیا هغه هم تاسو ته وایم. لومړنی کومنټ یا لومړنی ځواب چې راغلی دی د هماغې معادلې قیمت دی چې تاسې A او B ته قیمت ورکړی وو چې ګرانې زده کوونکي ځواب ورکړی که د A او B قیمت معادلې کې واچوو نو قیمت 9 کېږي نو معادله سمه ده. بالکل صحیح ده د تاسې ځواب او مننه له تاسو نه. بله پوښتنه مو وه چې معادله یعنې څه؟ معادله ګرانې زده کوونکي لیکلي دي معادله د ریاضي هغه برخه ده چې دواړه خوا مساوي وي. دا هم بالکل صحیح ده ځواب یې. په دریمه پوښتنه کې یا په دریمه برخه کې انټروال په ټاکلې سلسله کې راتلل ته وایي. یعنې موږ ویلي وو انټروال څه ته ویل کېږي چې تاسې بیا دلته لیکلي دي انټروال په ټاکلې سلسله کې راتللو ته وایي. بله پوښتنه وه چې ګرانې زده کوونکي ځواب کړی ده که قیمت وضع شي نو بیا هیڅ ستونزه نه پیدا کېږي بیا هم معادله او دا ځواب هم صحیح ده. کله چې موږ معادلې کې قیمت وضع کړو که چېرته هر ډول قیمت بیا معادلې کې کوم توپیر نه راځي. په بله برخه کې بله پوښتنه وه چې انټروال په څو ډوله دی. ګرانې زده کوونکي لیکلي دي انټروال 2 ډوله دی بند او پرانیستی. موږ به یې اصلاح کړو. موږ نیمه انټروال هم لرو یا نیمه خلاص انټروال هم لرو چې هغه هم د انټروال یوه برخه کې راځي. بله پوښتنه مو وه چې معادلات مو باید یو بل کې ضرب کړي وای چې د هغې ځواب ګرانې زده کوونکي رالیږلی ده او دغه ځواب بالکل صحیح ده چې 2x مثلا 5 په همدې ترتیب سره تاسې ځواب په سکرین باندې لیدلی شئ. په بله برخه کې موږ د ترکیبونو په هکله پوښتنه کړې وه چې ترکیبونه څه ته وایي. ترکیب هغه لارې دي چې له یوې ډلې څخه څو توکي انتخاب شي چېرته چې ترتیب اهمیت نه لري. دا ځواب یې بیخي صحیح ده او ترکیب هم همدې څه ته ویل کېږي. په بله پوښتنه کې موږ مطابقت درلودل چې مطابقت ته هم ګرانې زده کوونکي ځواب ویلی ده او ډېر ښایسته ځواب یې ویلی ده. ویل دي مطابقت هغه معادله ده چې دواړه خواوې یې د هر متغیر لپاره په هر حالت کې سره برابر وي. دا معادله تل رښتینې او سمه وي پرته له دې چې متغیرونو ته کوم ځانګړی ارزښت ورکړ شي او دا ځواب یې بیخي صحیح ده. مطابقت همدې ته ویل کېږي چې برابر. بله برخه کې یا بله پوښتنه د موږ او تاسې مساوات و. مساوات مو هم زده کړي وو لکه څنګه چې ګرانې زده کوونکي دلته بیخي مثال هم راته رالیږلی ده. لیکلی یې دي مساوات په ریاضیاتو کې هغه جمله ده چې په هغې کې دوه مختلف عبارات یا عبارات د مساوي نښې له لارې د یو بل سره برابر وي. د مساوات دواړه خواوې کیڼ او ښی خوا باید د یوې شمېرې یا عبارت په لحاظ مساوي وي. یعنې دواړه خوا باید مساوي وي چې دلته یې بیلګه هم راستولی ده 2x مثبت 5 مساوي په 11 یې بیخي سم ځواب دی. په بله برخه کې بیا هم هماغه پوښتنه د مطابقت ده چې ځواب یې 4 راځي او دې ګرانې زده کوونکي پوره حل یې هم راته رالیږلی دی. مننه کوم له تاسې نه چې موږ ته کومنټونه کوئ. 2 ګرانو زده کوونکو هم همداسې مننه کړې ده. ویل دي ډېره مننه له تاسې نه هم مننه چې ویډیوګانې ګورئ او پوښتنو ته ځوابونه ورکوئ. او بلې زده کوونکي لیکلي دي ډېره مننه ده چې دا ډول موږ درس ویلو ته هڅوئ. زه خوشحاله یم چې تاسو مې پیدا کړي یاست. له تاسې نه هم مننه. موږ هم نیکمرغه یو چې دا ډول زده کوونکي لرو. په دې هیله چې دغه ځوابونه مو ترلاسه کړي. که چېرته بیا هم کومه ستونزه لرئ مشکل لرئ تاسې له ما سره په کومنټ کې یو ځای پوښتنه کولی شئ هم د فیسبوک پاڼې له لارې او هم د یوټیوب چینل له لارې. زه به په 10 ګردي میز کې د تاسو پوښتنو ته هم ځواب درکړم او بل ګردی میز به هم تاسو ته چمتو کړم. نو تر بیا چې زه راځم تاسو ته بل ګردی میز چمتو کوم او وړاندې کوم. یې تاسې په پاک څښتن ته لاس سپارم.